زما مور او زما پلار ما ته د فلاني کار په باره کې امر کوي، حکم کوي، آرډر کوي چې دغه کار ده وکړه. آیا د دې اطاعت د دې خبرې منله ما باندې ضروري دی، ضروري نه دی؟ د دې مخالفت کوله، خلاف ورزي کوله کم حد پورې موږ ته جایزه دی، کم حد پورې موږ ته جایزه نه دی؟ د دې جواب دغه دی چې مور و پلار تا ته یو شي په باره کې امر کوي، تا نه غواړي چې فلانی کار د ته وکړه، یا تا ته وایي چې فلانی کار د ته مه کوه. دغه مور و پلار یو ځل چې تا نه دغه کار غواړي یا تا باندې بندیز لګوي، پابندي لګوي، نو دې کې که چېرې ته د مور و پلار خبره ونه منې، د هغوی اطاعت ونه کې، نو مور و پلار یا دوو کې یو کس ته اذیت رسیږي. که تا خبره ونه منله هغوی اذیت کېږي، هغه اذیت کېږي، خفه کېږي. ته واضح خبره دی که نه چې ته پلار ته وایي چې مثال په طور باندې فلانی کس سره مه کېنه، دې ته مه ورځه، او ته د پلار خبره ونه منې، ته هغه کس ته ورشي. صحیح. نو دغه خبره چې ته د پلار نه دې منلي، دې له وجې نه پلار ته اذیت رسیږي، یعنې پلار د زړه کې څه کېږي؟ خفه کېږي. نو دغه خفګان ولې دی د پلار؟ دغه خفګان که چېرې دې له وجې نه وي چې خپل زوی ته یې زړه خوږېږي، دلسوزي، شفقت لري، یعنې د مور او د پلار بچي سره، لور او زوی سره کومه مینه ده، هغه مینه باعث کېږي چې دی د زوی او د لور نقصان او تاوان له وجې نه ورته زړه خوږېږي. صحیح. بل څه غرض یې نشته. نو په دې صورت کې د دې اطاعت کوله واجب ده.